د لوی څښتن په پاک او سپېڅلي نامه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه شمس الله هیله من مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس مرسته کوونکو بنسټونو او اړوندو ریاستونو او د ولسوالیو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې په دې واورینو او سړو ورځو کې دې د دغه ولایت اوسیدونکو ته ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو د طبیعي پیښو او نورو ستونزو له رامنځته کېدو څخه پر وخت مخنیوی وشي. د بلخ ولایت مقام مرستیال د ملي تلویزیون له خبریال سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې وویل چې د بلخ ولایت ځایي مسؤلینو ته یې امر کړی دی تر څو د دې وروستۍ اورښتونو له امله د اوښتونکو زیانونو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. ښاغلي ابو ادریس زیاته کړه چې د طبیعي پیښو ته د رسیدو کرنې او مالدارۍ کډوالو چارو او عامې روغتیا ریاستونو څخه یې غوښتي دي چې په خپل منځ کې د همغږۍ په رامنځته کولو سره هر وخت تیار اوسي تر څو په هر ډول شرایطو کې د بلخ ولایت د زیانمنو خلکو لاسنیوی وکړي. همگی در این کار متوجه است که الحمدلله شما میبینید که برف باران هست، باران که پیش بینی شده، این باران شاید برف زیاد شود، این متوجه ساختم پیش که شما آمادگی داشته باشین و کمیسیون هایی که ما دارم کمیسیون های تکنیکی است دیگه، کمیسیون های جمعواری که است اضطراری کمیسیون ما دارم، همه شما آگاهی دادم الحمدلله، ما همه مسئولان متوجه ساختم متوجه هستند و الحمدلله کدام مشکل خاص تا به حال پیش نشده. د بلخ مرستیال والي همدارنګه د مزار شریف ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې دوی به په هر ډول شرایطو کې د خلکو ستونزو ته د رسیدنې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او زیاته یې کړه چې د بلخ ولایت مقام دروازه هر وخت د ستونزو د حل په موخه د خلکو پر مخ خلاصه ده. ملت دی مطمئن باشه که به هر نوع مشکلاتی که باشه انشالله مسئولین و مشکلات رسیدگی میکنه و متوجه هستن پیش و چه و تصمیم و پیش تیاری آمادگی داره. به ملت مطمئن باشه که به ملت ولایت بلخ خصوصا ولایت شهر باشه چه اطراف ولسوالیه باشه دی راسته اونا حتما مطمئن باشه که امارات اسلامی مسئولین ولایت بلخ به کار همه کارایشان متوجه است. دا په داسې حال کې ده چې په تیره یوه اونۍ کې د بلخ ولایت پیښو ته د رسیدو او د کډوالو چارو ریاستونو د مزار شریف ښار په بېلابېلو سیمو کې د څه د پاسه 100 اړمنو او زیانمنو کورنیو سره ژمنۍ مرستې کړي دي. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې د ژمي په دغه یخ موسم کې د یادې قمندانۍ منصوبین د خلکو په چوپړ کې دي او که هوا هر څومره سړه شي خو دوی به خپلې دندې پر مخ بیایي. د نهرشۍ ولسوالۍ امنیه قمندان وایي ولس ورته مهم دی او په هر حالت کې به د دوی امنیت نیسي. ورته مهال د مزار شریف ښاریان د شته امنیتي وضعیت څخه خوښ دي او د خپلو امنیتي ځواکونو ستاینه کوي. د کال وروستۍ میاشت د خواورو بارانونو د هیواد په شمال کې ژمی یو ځل بیا له سره کړی. په ښارونو کې ګڼه ګوڼه کمه شوې او ټول خلک د ګرمو بخاریو ترڅنګ په خپلو کورونو کې ناست دي. خو د بلخ ولایت پولیس په همدې یخ واورو کې تر واورین اسمان لاندې خپلې دندې پر مخ بیایي. دوی وایي خلک ورته مهم دي او دوی به یې امنیت نیسي. د نهر شاهي امنیه قمندان وویل 119 بیړنۍ شمېره د ولس په چوپړ کې ده او هر وخت چې ورته ستونزې پیښیږي له دوی سره دې اړیکه ونیسي. ولس که چیرې یو مشکل سره مخ سي دوی کولی شي چې د 119 شمېرې ته عاجل زنګ ووي یا زموږ شمېره هم ولس سره شته ده چې موږ ته زنګ ووي چې موږ عاجل ولس مشکل ته رسېدګي کوی شو. ولس ته موږ دا ډاډ ورکوو چې باید شپه ورځ موږ امنیتي ځواکونه دوی په خدمت کې دي. انشاءالله یو نوع مشکل به دوی په امنیتي خدماتو کې رانسي. بلخوا بیا د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویان د تېرې یوې میاشتې جنایي پیښو ته په اشارې وویل هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې غیر قانوني کړنې ترسره کړي. نوموړي ګواښ وکړ او زیاته یې کړه چې هر څوک غیر قانوني کړنې ترسره کوي د امنیتي ځواکونو لخوا به ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونه د خپل ولس پر خدمت کې دي. ټول هغه کسان ټول هغه مجرمین چې په بلخ ولایت کې جنایت ترسره کوي د خلکو عامه نظم ته زیان اړوي هغوی به زمونږ د بیدارو اسلامي پولیسو له لوري نیول کیږي او د قانون منګول ته به سپارل کیږي. لکه څرنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ په تېره یوه میاشت کې موږ تر 25 ډېر هغه کسان چې هغوی په مختلفو جنایي جرمونو باندې ککړ ونیولي مو دي او د قانون منګول ته مو سپارلی دي.
ورته مهال د مزار شریف ښار اوسیدونکي د پولیسو خدمتونه ستایي، وایي د خپلو خلکو دومره غم ورسره دی چې په دې یخ واورو کې هم د امنیتي وضعیت د ښه والي په موخه شپه ورځ خدمت کوي. دوی امنیتي وضعیت ته په اشارې وویل تیر کې وروسته له ماښامه د غلو او داړه له لاسه ګرځېدل ناشوني وو، اوس هر څه برعکس دي. ما در حکومت جمهوریت هم تکرارسرانی میکردیم. شاید از طرفش بعد از نماز دیگر نماز شام از اینجا مسیر رفته نمیتونستیم. اگر میرفتیم اونمو دزدای حرفه‌ای که مقامات جمهوریت اینا را حمایت میکرد یا تلفنی ما را میگرفت یا پولی ما را میگرفت. امروز الحمدلله ثم الحمدلله اینطور امنیت 100% تامین است. از صبحی نماز خدا خوانده تا دیگه نماز بامداد تا که ما تکرارانی میکنیم شب و روز با ما کسی نمیگه که تو بالا میره پایین میره. دیگه اگر ما از این امنیت هم راضی نباشیم از خدای خودم راضی نیستم دیگه. و از مردم ما هم تقاضا میکنیم که همراه پلیس خود همکار باشند تا که جلو سرقت‌ها، دزدی‌ها و کسایی که غیر قانونی کارهایی که میکنند باید گرفته شود. باید با پلیس خود همکار باشیم. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې وروستیو ورښتونو د هوا سوړوالی تر -3 درجو رسولی، خو امنیتي ځواکونه په خپلو سنګرونو کې د هیواد او خلکو د امنیت په خاطر په دې سړو کې خپلې مقدسې دندې پر مخ وړي. د مارمل ولسوالۍ د سیمهیز روغتون مسؤلین وایي چې 24 ساعته د دې ولسوالۍ د خلکو په چوپړ کې دي او د ورځې تر 150 ناروغان دغه روغتیایي مرکز ته د درملنې په موخه راځي. بل خوا بیا د دغه روغتون اداري مدیر وایي چې په لږو امکاناتو د خلکو رضایت یې خپل کړی دی او په دغه روغتون کې 24 تنه پرسونل د خلکو خدمت کوي. د بلخ ولایت د مارمل ولسوالۍ د روغتیایي مرکز ډاکټران وایي 24 ساعته د دې ولسوالۍ د خلکو چوپړ کوي. دوی وایي هر ورځ تر 150 پورې ناروغان د درملنې په موخه دې مرکز ته راځي. دوی زیاتوي په ژمي کې ناروغان ډیر مراجعه کوي او تر 95 سلنه پورې درمل لري او په وړیا ډول ورکول کیږي. روزانه 120 دانه 150 دانه و پیدیم و زیادتر 200 هم بعضی روز میشه. نظر به خدماتی که روز نظر به فصل فرق میکنه. روزایی که بیشتر هوا خوبتر باشه کلینیک در مریضا زیادتر مراجعه میکنه. در فصل خزانی ایارای یا سینه بغل زیادتر مراجعه میکنه کلینیک در خدمات صورت میگیره. دوایش 95% یا بالاتر ما از خود کلینیک خدمات میکنیم. از اون کل امکانات ما الحمدلله در کلینیک داریم، خدمات برشون صورت میگیره. بلخوا بیا د دې روغتون اداري مدیر وایي خلکو ته یې په نشته امکاناتو داسې چوپړتیاوې کړي چې د دوی رضایت یې خپل کړی. د نوموړي پر وینا د خلکو روغتیایي ستونزې یې حل کړي، خو د روغتون لپاره د یوې مجهزې ودانۍ نشتون یې کارونه یو څه ټکني کړي دي. و مشکلات مرکز صحی از لحاظ تجهیزات و توابط و رسیدگی به مردم و ادویه‌اش کدام کمبود نداره. شبانه روز برای مردم خدمات ارائه میکنن و یگانه مشکل ما مشکلی چی است؟ مشکل تعمیر استاندارد است. مرکز جامع ضیاء الله شهید دارای تعمیر استاندارد نمی باشد و مشکلات هایی داره که مثلا مریضایی که وقایش دینج نمیشه میتونه مورد شفاخانه صحت‌عامه یا صحت‌عامه بلخ روان بکنیم، به اونجا ریفر میکنیم. ورته مهال د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي 24 ساعته روغتون ته راځي او بغیر د کومې ستونزې یې درملنه کیږي. درملنه او درمل یې وړیا او د ډاکټرانو له کارونو هم راضي دي. این خدماتی که در اینجا شب آمدیم، روز آمدیم، هر وقت که آمدیم با سر و جان خدمت کردن و خدمت میکنن. دواشون هم برای ما هم وقت رسیده و دواره برای ما رایگان تقدیم میکنن. بله همیشه در خدمت ما 24 ساعت همینجا کلینیک برای مردم باز است. دیگه انشالله خدمات خوبتر و انچتر میشه. مارمل د بلخ ولایت یوه له هغه ولسوالیو څخه ده چې په تیر کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خلکو یې له ملي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د تیر دولت پر وخت ورته هیڅ خدمت نه دی شوی او اسلامي امارت ته هیله لري چې د دوی ستونزې به حل کړي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو زموږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.